عزتمندو الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي والعصر ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل قسم په زمانه کې وایي، ما دې قسم په زمانه وي چې انسان په تاوان کې ده، انسان په خسران کې ده. ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل وایي یقینا انسان په تاوان کې ده. دوستانو تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو مال ونه ګټه، تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو بچی نه لرو، تاوان دا نه ده چې موږ او تاسو تجارت کې تاوان وکړو. الله عز وجل کم تاوان کې انسان ولې تاوان کې ده؟ الله عز وجل قسم په زمانه داسې کوي چې انسان نه به دا زمانه دا وخت دا کلونه داسې تېر شي، دا شپې ورځې به هم داسې تېرېږي. ده به د خپل د نفس د نجات لپاره داسې یو عمل نه وي کړی چې قیامت په ورځ ته ورپکار شي، په قبر کې ورپکار شي، په حشر کې ورپکار شي. عزتمندو دا شپې ورځې الله عز وجل موږ او تاسو ته راکړي، دا باید موږ او تاسو ډک کړو، خالي له موږ او تاسو لاړې نه شي. ځکه چې یوه سخته ورځ ده، یو شدیده ورځ موږ او تاسو پسې را روانه ده. الله عز وجل وایي ثقلت فی السماوات والارض. رب العالمین فرمایي چې قیامت هغه ورځ ده چې په اسمان او په ځمکه درنه ده. د اسمانونه به داسې راویلې شي قیامت له هیبت نه، د ځمکې باندې به زلزلې راشي، وبړقېږي، او دا کائنات به ټول داسې سره ګډ وډ شي. رب العالمین فرمایي موږ او تاسو ولې غفلت کې؟ الله عز وجل فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله عز وجل وایي قریب د خلکو ته حساب دي دوی، خو دوی په غفلت کې دي او اعراض کوونکي دي. نو رب العالمین فرمایي چې انسان ته د حساب د قیامت ورځ ډېره قریبه ده، نږدې ده. ته په کومو کې په کومو خواهشاتو کې دا 50 کاله عمر دا خو ډېر کم شی ده. بل ځای رب العالمین فرمایي ان هؤلاء يحبون العاجله. الله عز وجل دا خلک دي یقینا دوی محبت کوي لږې دنیا سره، عاجله چې تېرېدونکې ده، زر تېرېږي. دا کومه دنیا ده ما دوستانو؟ د چا سره وفا وکړه؟ تاسې د آدم علیه السلام له زمانې نه راواخلې ته اوس تر قیامته چا سره دا وفا کوي؟ دا دوکه والا دنیا ده، دا موزي دنیا ده. د هغې دنیا لپاره عمل باید وکړو چې موږ او تاسو سره همیشه ده، چې عالم برزخ ده، جنت ده. هغې لپاره باید موږ کوشش وکړو. دا دنیا خو تېرېږي. د موږ او تاسې خوږ رهبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لاړل دې دنیا نه. د موږ او تاسې د دین ښایسته سپه سالاران عمر صاحب، عثمان، علي، ابو بکر صدیق صاحب یا نور صحابه کرام څه سول؟ د موږ او تاسې امامان د دین څه سول؟ داسې موږ او تاسې نږدې خپلو خپلوان څه سول؟ داسې به موږ هم سو. موږ او تاسې امانت دی. الله عز وجل دا غرونه دوستانه نه دي، دا غرونه دا چې موږ او تاسې لپاره پیدا کړي دي. دا امانت د موږ او تاسې لپاره چې موږ او تاسې دې نه فایده واخلو. دا ګیاګانې دا شنه رب